ډیولپمنټ مونږ ډېر خوشحاله وو چې اوس په خدای دا 2,200 مربع کیلومتر علاقه څه تقریبا 10 میلیون څه د پاسه سنسس خو وایي چې 3 میلیونه 3.5 میلیونه خو چې کوم ریالټي ځکه چې 3.5 میلیونه خو صرف د شمالي وزیرستان نه راووتله نو دا تقریبا څه دغه کروڑ څه د پاسه خلک دی د هغوی ژوند کې به تبدیلی راشي. گورنر خیبر پښتونخوا چې د هغه باره کې ویل کېږي چې یو ډېر پولیټیکل مایندډ کس دی یو ډیموکراټیک کس دی. ما چې څونه د پاټه د پارلیمنټیرین سره خبرې وکړلې کوم چې دا تبدیلي غواړي نو هغوی وایي چې 3 کسان مخالفت کوي. یو هغوی یاد کړه چې گورنر سیکریټریټ یا فاټا سیکریټریټ چې کوم دی دا ځکه خو اوس هلته پولیټیکل ایجنټان د پارلیمنټیرین خلاف د پریس کانفرنس په د گورنر هاوس د طرفه کېږي. دویم هغوی یاد کړه چې محمود خان چکزی صاحب باقاعده هغوی ته مخامخ ویلي چې زه د اف آی آر خاتمه نه منم. نو پته نه لګي چې په کوټه کې یا په ګلستان کې اف آی آر شته نشته. محمود خان صاحب ته به پته وي چې د اف آی آر په فاټا څه حیثیت دی. دریم هغوی یاد کړه چې مولانا فضل الرحمن صاحب نو زه خو ستاسو نه د مولانا صاحب باره کې یا د محمود خان صاحب باره کې تپوس نه کوم خو دا راته وایي چې د گورنر ولې یا گورنر سیکریټریټ ولې په دې کې غټ هانډ دی. جنرال قیوم تر دې حده پورې ووایي په خپله باندې چې د فاټا کوم پارلیمنټیرین دي نو د دوی نماینده حیثیت څه خاص اهمیت نه لري نو ځکه مونږ له ریفرنډم پکار دی. دوی په دې خبرو باندې مونږ له نه تلل پکار. عرض دی چې فاټا سیکریټریټ یا د گورنر یا که دا اوس گورنر دی که مخکې گورنرانو مونږ د افرادو باره کې خبرې نه کوو ادارو باره کې خبرې کوو. بالکل جی داسې دی چې دا فاټا سیکریټریټ کې داسې ټول افسران به زه نه یادوم ښه خلک هم پکې شته ښه افراد نیک افراد هم شته پکې خو مجموعي توګه باندې داسې دی چې دا فاټا داسې ده چې دا دی لکه د فاټا سیکریټري پر لکه چراګاه ده یعنې هغوی پکې څه دي که نه هلته کې قانون نشته عدالت نشته چې پښتنو کې اکاونټیبلیټي نشته ټرانسپیرنټ شفافیت نشته لهذا هغوی غواړي چې همدا په دغه صورتحال پاتې شي. هغوی ټول خپل عقل خپل ټوله پوهه په دې لګولې ده چې دا صورتحال چې څنګه دی چې دې کې تبدیلي رانه شي او په دې لپاره چې د فاټا چې کوم پارلیمنټیرین یا پارلمان غړو چې کوم قدم اوچت کړی وي اگر چې زه به وایم چې زه لږ هغې نه مخکې تلل پکار دي مګر دا کوم کار چې کړی دا نیک کار یې کړی دی ښه کار یې کړی دی یعنې پرې خاورې د خپلو خلکو د ګټې مطابق کار یې کړی دی خو د دې مخالفت چې څوک کوي ګوره دویمه دا چې ډېرې غټې پیسې دي. زه تاسو وایم چې یعنې زه ویلی شم زه نومونه نو ایجنسو چې اخلم بده خبره ده مګر یوه ایجنسي ماته معلومه ده چې 1.5-2 کروڑ پورې روپۍ چې دی دا یوه شپې نه په یوه شپه کې 1 لاس نه بل لاس ته ځي او دا روپۍ بره ځي بره ځي نو دا انستیزیا غوندې کار کوي. د بره چې کوم خلک ناست دي که نه دوی ته چې ورو د اصلاحاتو دا بېهوشه کړي نو دا اصل خبره دا ده دې کې بیروکراسي دا سیول بیروکراسي اوس پکې دا چې کوم بدقسمتۍ سره چې کوم زموږ دا وردۍ والا خلک لار دي دی کې هم ځینې خلک داسې شته چې دې خبرو کې څلورو راغلي دي نو یو قسم دا مخالفت دی هغه چې اصلاحاتو دی دا بیروکراسي طرف نه دی او د بیروکراسي چې کوم فاټا سره تعلق لري د هغې چې کوم سردرحال دي د هغې طرف نه دی. نه نو خټک صاحب لکه یو خوا خو دغه دی خو بل خوا بیا لږ هغه ټمپټیشن دی زما چې ستاسو نه بیا ووایم چې دا پولیټیکل خلک ولې مخالفت کوي. آیا د اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ یا د پولیټیکل ایجنټ کم چې تاسو وایي چې د بعض ایجنسو کروڑ نه واله 2 کروڑ پورې د یوې شپې هغه آمدني نو آیا دا پکې زمونږ د بعضې قام پرسته او بعضې مذهب پرسته جماعتونو مشرانو ته هم ملاویږي چې هغوی هم د گورنر په ها کې ها ملاوي که اف آی آر ختم شي نو بیا به صحیح او صرف هم دغه یو ټریک چې کوم دی په دې کې دغه د اف سی آر دی سوري اف سی آر چې کوم دی ختم شي دلته کې به مذهبي جماعتونه وي ښه چې اف سی آر نو بیا به کم نظامي نو په دې ډي آی خان او اسلام آباد او پېښور کې کم نظام دی چې فاټا دپاره به بیا مونږ یو بل نظام امپورټ کوو. محمود خان صاحب دی وایي چې دا ختم شي نو بیا به د ملک څه حیثیت وي. اصل جانه داسې دی چې اف سی آر یو تور قانون دی چې هغه انګریزانو پرېښی او انګریزانو دې دپاره نور راوستی چې فرض کړه د فاټا خلکو سره ښېګه وکړي هغوی خو دې ته راوستی و چې څنګه په دې بادشاهي وکړي او په ظاهره هغې قبضه نه وي خو په قبضه یې موجوده وي.